سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله به زه نن ستاسو سره خبره کوم چې د مور پی د ماشوم دپاره ولې ضروري دي. تاسو به دا خبره اورېدلې چې خلک وایي د انسان پی د انسان د بچو دپاره او د غوا پی د غوا د بچو دپاره. د دې شاته فلسفه څه ده او ساینس څه وایي. په دې حواله به موږ موازنه کوو د مور د پیو او د غوا د پیو چې په دې کې څه ترتیب دی د اجزاو او دا خبره ولې کیږي چې د غوا پی د غوا د بچو دپاره او د انسان پی د انسان د بچو دپاره. په دې کې د ټول نه مخکې که موږ د اوبو مقدار وګورو نو اوبه په دواړو کې تقریبا یو شان دي. 88% اوبه چې د غوا په پیو کې او د مور په پیو کې هم دغه مقدار تقریبا یو شان دي. بیا راځم درې مهم اجزا چې کوم دي د خوراک، هغه چې موږ وایو کاربوهایډریټ، پروټین او فیټس چې کوم دي. کو څوک په دې حواله نور تفصیل غواړي نو په دې درې دغه باندې اجزا باندې ما یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده مخکې، هغه هلته کتی شي چې د دې خوراک د دې د خوراک اهمیت څه دی او په انسان باندې د دې اثرات څه. اوس زه راځم د پیو په حواله چې کومه خبره زه کوم نو کاربوهایډریټ به د ټول نه مخکې والو. کاربوهایډریټ چونکې د شوګر نه جوړي نو په دغه کې چې دی د مور په پیو کې د دې مقدار 7% یا 7% او د غوا په پیو کې د دې مقدار چې کوم دی هغه 4.5 یا 4.5%. کاربوهایډریټ ما مخکې خبره کړې ده چې دا شوګر او کله چې دا ماشوم ته دا شوګر په خپل مقدار کې زیات میلاویږي نو هغه چې دی هغه انرژیټیک انرژي لیول زیاتی، توانای برقراري، صحتمندي، لاسوخپي هم ډیر وهي. او کم ته چې د غوا پی میلاویږي کم ماشوم ته نو د هغو صحت کمزوری، لاسوخپي هم نه وهي او نورې مسلې ورته همي. دویم جز له به زه راشم هغه پروټین دی. پروټین د مور په پیو کې 1.3% دی او یا 1.3% او د غوا په پیو کې دا 3.3% یا 3.3% دی. دلته اوس پروټین د غوا په پیو کې ولې زیات دی؟ پروټین څنګه چې تاسو ته پته ده چې لکه دا د اماینو اسید نه جوړي او په دې کې یو خاص اماینو اسید دی، هغې ته لیوسین وایي او دغه لیوسین چې دی د هغې کار د وزن سره وزن زیاتولو سره. غوا بچی چې کمی یا سخی چې ورته موږ وایو یا سکوړی چې کوم دی هغه چونکې هغه ته د وزن زیاتېدو زیات ضرورت وي نو هغه وزن چې دی هغه په 40 ورځو کې تقریبا ډبل شي یا د پیدایش نه 40 ورځو پورې هغه 2 چنده شي د هغه وزن. د ماشوم ته د انسان ماشوم ته د وزن زیاتېدو دومره زیات ضرورت نه او د هغه وزن چې دی هغه تقریبا په 180 ورځو کې یا په 6 میاشتو کې 2 چنده کیږي. نو که دغه پروټین د ماشوم ته راځي نو د هغه وزن به بې ځایه زیاتېږي او په صحت به ډیر خراب اثرات دي. د دې سره سره لکه دغه کې دغه کوم اماینو اسید چې نو هغه په دې کولمو باندې زورور شي او د ستونه لګي او نورو بیماریانې ورته هم پیدا کولی شي. دریم جز په دې کې فیټس دی او فیټس چربي ده یا وازګه ده او هغه د فیټي اسید نه جوړي. نو په د مور په پیو کې فیټس چې کوم دی د هغې مقدار 4.1% یا 4.1% دی او د غوا په پیو کې چې دی هغه 3.9% یا 3.9% دی. دلته به اوس تاسو وایئ چې یاره دا خو خاص خبره نه ده 4.1% یا 3.9%. دا خاص ځکه ده چې د مور په پیو کې یو خاص قسم اسنشل فیټي اسید ورته وایي، انسچوریټډ فیټي اسید فارم کې هغه اسنشل یا ضروري فیټي اسید چې کوم دی هغه د غوا په پیو کې نه او د دې ضروري فیټي اسیډز کار دی چې دا د مزغو دپاره او د نرو دپاره ډیر زیات ضروري. نو زمونږ عصابي نظام چې کوم د ماشوم دی یا د هغه چې کوم مزغو گروث چې کوم پکاري نو که هغه د غوا په سکي نو هغه شانتې نه کیږي ځکه چې په هغې کې دغه فیټي اسید د غوا په پیو کې نه بل دا په دې کې لایپیز چې دغه فیټ چې دی هغه ابزارب کوي. د غوا په پیو کې لایپیز یا دغه یو انزایم دی چې د هغې ابزاربشن ضروري د هغې دپاره د فیټي اسید دپاره نو هغه پکې نه. نو دا لکه ډیره مهمه خبره ده چې ماشوم مازغه چې کوي نو هغه شانتې گروث ونه کړي، د هغه عصبي نظام هغه شانتې گروث ونه کړي څومره چې پکاري یا په هغې حساب باندې په هغه ته هغه خوراک میلاو نشي نو هغه کمزوری پاتې شي د مزغو په لحاظ باندې. د دې سره سره یو ډیره زیاته مهمه خبره هغه دا ده چې انټي باډیز چې څه ته وایي انټي باډیز د پروټین یو خاص قسم دی د وای په شکل کې جوړي او دا د یو بل سره نښتي. دا انټي باډیز چې کوم دي نو د دې کار دی چې کله د بهر نه جراثیم راځي نو هغه منع کوي، که هغه بکټریا که وایرس یا که بل نمونه جراثیمي دا په وجود کې قوت مدافعت پیدا کوي. د غوا په پیو کې دا نه نو کم ماشومان چې د غوا پی کې
هغو له ورکړی کېږي نو هغه دی چې هغه مختلف بیماریانو ته چې دی هغه اکسپوز وي ځکه چې په هغو کې هغه امیونټي یا هغه قوت مدافعت نه پیدا شوی او هغو ته ډېرې زیاتې مسلې لکه دغه پی د مور پی چې سکینو لکه دا د خولې نه به موږ راوالو خوله پخېده شو د دې سره چې بیا د هغې نه لکه خلاصي د هاضمې چې څومره مسلې دي یا دستونه چې لګي هغه ورته نه د دې سره سره د غوږونو انفیکشن دی نورې بلها بیماریانې دي بیا چې لوی شي وزن زیات نه د شوګر لګېدو امکان ورته نه داسې نورې بلها شی بیماریانې دي چې د هغو نه دی په دغه په وجه د انټي باډیز په وجه باندې د خلاصي د دې سره سره لکه نور وایټامینز او منرل چې کم تعداد دي هغه په دې کې د دغه په مور په پیو کې او په نورو کې نه یا تناسب هغه شانتي نه څنګه چې د ماشوم ګروث یا د ماشوم دغه لپاره د صحت لپاره د دې سره کومنګ بیا موازنه وکړو د ډبې د پیو سره نو د ډبې پی چې کمی هغه کوم ماشوم له ورکړی کېږي یا د مور پی نه نو د هغې بل څه دغه نشته بل څه لار نه هغه به ورکوي خامخا خو کوي نو بیا د نه ورکړی کېږي ځکه چې په هغې کې هم دي چې کوم پروټین د امانو اسید لکه ساینسدانان دا وایي چې امانو اسید چې کوم د مور په پیو کې دي نو هغه د زرو نه زیات قسم دي نو هلته هغو په دې فارموله کې دا نشي برابرولی که دا زیاتی نو بیا د هغې نورو سره کوم ځای چې د هغې سره مسله پیدا کېږي که یو زیاتی نو بل کمیږي او هغه شانتې نشي ورکولی بله مهمه خبره دا ده چې په هغې کې انټي باډیز نه وي نو د بیماریانو نه مدافعت چې دی هغه په هیڅ صورت کې ماشوم ته نشي میلاویدی د ډبې د پیو سره البته که دا سچویشن یو ماشوم دی هغه داسې ناروغۍ سره پیدا شي چې لکه په هغه کې یو خاص نیوټرینټ یا یو خاص اجزا چې دی هغه ته د هغې زیات ضرورت نو بیا په هغې دغه کې صورت کې چې دی د ډبې پی ورکول په هغې حساب باندې چې هغې له هغه فارموله جوړه شي یا د ډبې پی والا ورکړی کېږي د دې سره سره لکه مور ته څه دغه د فایده د مور ته دا فایدې دي چې کله د ماشوم له پی ورکوي نو په دې کې دا چې د ماشوم پیدا کېدو نه مخکې د هغې وزن زیات شوی نو په تقریبا 1500 کیلوریز چې دی هغه د ورځې بند کېږي یا ختمیږي او د دې صحت هغې سره برابر یې وزن کنټرول او نور نه زیاتېږي د دې سره سره لکه د سینې کینسر شو د بچي دانې کینسر شو د اوریز کینسر شو د دې نه هم دا بچي محفوظ او شوګر چې د کوم دویم دغه چې کوم دی قسم ډایبټیک 2 ټایپ 2 چې کوم دی هغه لګېدو امکان ورته کمی ماشوم له اوس څنګه پی ورکول غواړي لکه هغه دی چې سر یې لږ بری نور ماشوم په هر پوزیشن کې فرق نه ښیي کم از کم چې دی پیدا شي نو هر 2 غنټې پس دله پی ورکول غواړي د 2 میاشتو پورې بیا دغه شانتې 3-4 غنټې پس بیا داسې دا وخت ورو زیاتېږي د ماشوم دپاره بیا د دې سره چې کله 6 میاشتو ورسي نو پکار چې ټوس خوراک یا نور خوراکونه سره شروع شي او دغه شانتې دا خبره روانه او د 2 کالو پورې پکار ده چې مور خپل ماشوم له پی ورکړي هیله ده چې تاسو به پوه شوئ چې د ماشوم لپاره د مور پی ولې ضروري دي او د دې اهمیت څه دی د صحت په حواله به د بلې ویډیو سره تاسو سره حاضرېږم د الله په امان